أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هدى للمتقين. محترم مسلمانان ورونو، سورة البقرة کی مونگا د قرآن کریم درې صفات مخکې بیان ک. یو په ذالک لفظ کې چې قرآن کریم مرتبه ډېره اوچته ده، ځکه اشاره د بعید ورته کړې ده. دویم الکتاب، کامل کتاب دی قرآن کریم. او دریم لا ریب فیه، دی کې هیڅ شک نشته د په نازلېدلو کې. اوس څلورم صفت د قرآن کریم، الله فرمایي هدن د قرآن کریم هدایت دی للمتقین، د متقیانو خلکو د پاره. کوم خلک چې د الله نه یریږي، تقوا پکې د شرک پکې نشته، توحید پکې او نور غټ غټ ګناهونه نه کوي او د الله حکمونه مني، نو دغه خلکو د پاره قرآن کریم هدایت دی. اوس دلته محترم یو دوه درې سوالونه دي. یو خو د ګرایمر لحاظ سره د هدن خبر دی د ذالکه، او دا عربي کې قاعده ده، دا د بعضې ملګرو دپاره وایو چې کوم داسې لږ طلابي، خیر دی که عوام رونه په دې خبره پوه نشي چې د ذالکه مبتدا د ذات دی او هدن مصدر دی او مصدر وصفي، او دلته بیا حمل د وصف په ذات راځي، او دا خو ټیک نه د کلام عربي کې. نو د دې درې جواب اهل علم کوي مفسرین. یو دا دی چې دې ته حمل مبالغتن وي، مصدر حمل کړی دی په ذات باندې مبالغتن. ذالک هدن د قرآن کریم اول نه تر اخره د ټول هدایت دی، عین هدایت دی، الفاظ هم هدایت دی، معنی هم هدایت دی، تفسیر هم هدایت دی. نو ځکه دا حمل مبالغتن شوی دی چې بس عین هدایت ګرځېدلی دی دا قرآن کریم. او یا دا مصدر مبنی للفاعل دی، ذالک هادن د قرآن کریم هدایت کوونکی دی. مصدر کله په معنا د اسم فاعل راځي، مصدر مبنی للفاعل. او یا دلته مضاف حذف دی، معنا ذو هدن، قرآن کریم خاوند د هدایت دی، خلکو ته په هدایت کیږي. دویم سوال دلته دا دی چې للمتقین، الله فرمایي دا متقیانو دپاره هدایت دی. او په سورة البقره 185 نمبر آیت وروسته را روان دی، دویمه سپاره کې هلته الله فرمایي چې هدى للناس، قرآن کریم د ټولو انسانانو دپاره هدایت دی. نو دا خو ظاهر کې تعارض ښکاري، دلته وایي چې د متقیانو دپاره هدایت، هلته سوره بقره دویمه سپاره کې وایي چې نه، دا د انسانانو ټولو دپاره هدایت دی. د هغې جواب دا دی چې قرآن کریم ټیک ته د ټولو خلکو دپاره هدایت دی، خو فایده یې صرف متقیان خلک اخلي. د دې داسې مثال دی لکه یو ټیچر دی کلاس کې ټیچینګ وکړي، نو کوم هلکان چې لږ میچور او هوښیاري، نو هغې ته ډېره فایده واخلي، او چې کوم غبیان یې هغې ته فایده ډېره وانخلي. نو ستاسو دواړو ته یو شان درس وکړو، خو لیکن چې کوم خلک هوښیار دي هغې ته فایده واخیسته، چې څوک هوښیار نه دي هغې ته وانغست. نو متقیان خلک د قرآن کریم نه فایده اخلي، نو ځکه دې دپاره دا هدایت. عوام خلک ورته غوږ نه ږدي، توجه ورته نه کوي، ځکه هغې ته فایده نه میلاویږي. نو د هدن پورې تاسو ګورئ محترمو، د قرآن کریم څلور صفات ذکر شو. یو ذالکه کې هغه بعد رتبي ته اشاره، یو الکتاب، یو لا ریب فیه، یو هدن. او شپږ صفات د اهل القرآن الله بیانوي. اهل القرآن من قرآن والا شاګردان، هغې کې که دا شپږ صفات وو، نو الله جل جلاله په دې ته بیا فایده ورکوي. او که دا صفات پکې نه وو، نو قرآن کریم د فوایدو ډک دی، لیکن بیا به ترې مونږ فایده وانخلو. نو اول صفت للمتقین، الله فرمایي چې قرآن کریم دا د متقیانو خلکو دپاره هدایت دی. چا کې چې تقوا د الله نه یریږي او د ګناهونو نه ځان ساتي، نو هغه خلکو ته قرآن کریم باندې هدایت حاصلیږي. دویم صفت د اهل القرآن، الله فرمایي الذین، دا متقیان هغه خلق دي، یؤمنون چې دی ایمان ساتي، بالغیب په غائبو څیزونو باندې. غیب مصدر دی په معنا د غائب، کوم څیزونه چې مونږ نه غائب دي نو په هغې باندې دی ایمان لري. لکه مونږ نه قیامت غائب دی، ملائک غائب دي، د تقدیر مونږ نه غائب دی، رسولان را لېږل دا څنګه راغلي دا مونږ نه غائب دي.
قبر کې عذاب، پل صراط باندې تلل، دا اوس موږ نه غائب سیزونه دي. خو د مؤمن سړي به په دې ایمانی، د متقي سړي، ځکه چې دا د الله جل جلاله د طرف نه موږ ته بیان شوي دي او صحیح احادیثو کې ذکر دي. نو دی وجې نه متقي سړی او قرآن نه چې فایده اخیستونکي وي نو هغه به په دې غائبو څیزونو ایمان راوړي. دا به نه وایي چې دا خو زما عقل نه مني چې قبر کې به څنګه عذابي، او قبر خو موږ راکولو کو دي کې خو مړی سم پروت دی، دته څنګه عذاب ملاویږي؟ نه محترمو، دي کې به خپل عقل نه چلو، بس چې کوم شیزونه موږ نه غایب دي او الله او رسول موږ له د هغې خبر را کړی دی، زموږ به په هغې باندې ایمان. او د مشاهدي ایمان خو محترم هغه خو قبول نه دی، خو بیا هر سړی به مؤمن د قیامت په ورځ به کافر هم وایي چې یا الله مونږ هر څه ولیدل، او د مشاهدي د کتلو ایمان هم حاصل شو، خو دغه ایمان څه فایده نه ورکوي. نو دویم صفت د متقیا د قرآن والو دا دی چې یؤمنون بالغیب، دی به په غیب ایمان ساتي. دریم الله فرمایي ویقیمون، او دی به پابندي کوي الصلاة د مانځه، د مونځ به پابندي څنګه چې الله او رسول طریقه ښودلې د هغه شانتې به یې کوي. ګوره دلته الله جل جلاله داسې نه فرمایي چې ویؤدون الصلاة یا ویفعلون الصلاة، مونځ کوي. یوازې مونځ کول نه دي محترمو، بلکې مونځ قایمول. مونځ قایمول څه ته وایي چې د سنتو مطابق وکړی شي. څنګه چې نبی علیه السلام په سنت طریقو مونږ ته احادیثو کې کم طریقې سره مونځ ښودلی، هغه طریقې ته سره وکړی شي نو دوی ته اقامت الصلاة. نو معنا دا شوه چې متقیان خلک ابه د مونځ پابند وي، کم چې د قرآن کریم نه فایده اخلي کم خلک ابه خامخا د فرض منځونو مې اهتمام کوي او د نوافل او د سنتو به هم کوي، ځکه الصلاة دلته جنس دی، فرایضو تم شامل دی، نوافلو تم شامل دی، سننو تم شامل دی، واجباتو ټولو منځونو ته شامل. نو چې دا ټول هر قسم منځونو پابندي کې نو اله به قرآن کریم تعالی فایده درکړي او د دې نه به ته ډېر فواید حاصل کړي. او چې دا فرض مونځ سړی نه کوي، نوافل نه کوي، سنت نه کوي، داسې خلک بیا د قرآن نه فایدې نشي اخیستی. بل صفت څلورم الله فرمایي ومما رزقناهم ينفقون، ومما او د بعضې هغه څه نه رزقنا چې مونږ ورکړي دي هم دوی ته، ينفقون دوی به ترې خرچې کوي. منه قرآن والا خلک هغه به هغه وي چې هغوی به بخیلان نه وي، څه ناسم مال به د الله جل جلاله په لاره کې لګوي. که طلاب دي که عوام دي چې قرآن زده کوي نو دی به څه خرچه هم کوي، یوازې دا نه چې بل ته به ناست دي. لکه بعضې علما او دا طلاب دی به ذهن دا جوړ دی چې یاره خرچې به خلک کوي او مونږ به یې خورو. نه، الله فرمایي ومما رزقناهم ينفقون، کم چې مونږ دی له ورکړی دی د دې نه به دی خرچې هم کوي. دلته بیا من ذکر دی او من اهل علم فرمایي تبعیض دپاره دی. بعضې مال چې مونږ دی له ورکړی دی هغه دې د الله په لاره کې ولګوي. ګوره الله جل جلاله مونږ نه ټول نه غواړي، بعضې څه ناڅه مال چې مونږ راواخلو د الله دپاره یې ورکو. او دلته زکات یوازې نه دی مراد، نفلی صدقات هم مراد دي چې انسان نفلی صدقات کوي، روزانه څه ناڅه د الله دپاره لګوي، نو دغه خلک به قرآن نه فایدې واخلي. او ما لفظ عام دی محترمو، ما کې مال ته اشاره ده او د خپل ځواني د خپل وقت دا هم په دې ما کې داخل دي. ومما هغه څه الله فرمایي چې مونږ تاسو له درکړي دي هغې نه بعضې راواخلئ او هغه د الله جل جلاله په لاره کې خرج کړي. نو معنا دا شوه چې کوم خلک قرآن کریم نه فایده اخیستل غواړي هغه به څه ناڅه د الله په لاره کې مالونه هم لګوي. که بخیل انسان نو هغه بیا د قرآن نه فایده نشي اخیستی. دا نور صفات انشاءالله آینده درس کې وایو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.